إنا لله وإنا إليه راجعون. سعودي عربي مشهور عالم ومفتي شیخ عبدالعزیز بن عبدالله رحمه الله وفات شو. شیخ عبدالعزیز په اوچتو علماو کې شمارلی کېدو. د سعودي عرب مفتي و. امت ته کافي خیر پرېښودی دی. علما د امت دپاره ژوند دی، د هغوی دپاره د خیر او برکت ذریعه ده. علما هغه خلک دی چې دوی د پیغمبرانو وارثان دي. علما د دې ځمکې دپاره عمر دی، زندګي ده. د الله رسول فرمایلی دي په حدیث کې چې قیامت په دغه پورې نه قایمیږي تر څو پورې چې علما ختم شوي نه. الله سبحانه وتعالی به علما وفات کړي، ځمکه به د علماو نه خالي شي. په دنیا کې به صرف هغه خلک پاتې شي جاهلان به په دین باندې به صحیح نه پوهېږي، په خپله به هم ګمراهوي، نور خلکو له به هم غلطې فتوې ورکوي، هغوی به هم ګمراه کوي. په اخره کې په ځمکه باندې داسې خلک پاتې شي چې هغوی به له سره په دین باندې پوهېږي نه. دې د وجې نه خلک به له دین نه لرې شي او د دین نه کارونه به هغوی ته غیر ضروري ښکاره شي. تر دې چې په یو حدیث کې راغلی دي په قیامت ته نږدې به حالت داسې شي چې یو بوډا سړی به سپین ږیری هغه به خپل نوجوانانو ته وایي چې سمعنا من آبائنا كانوا يقولون لا اله الا الله. دغه سپین ږیری به خپل نوجوانانو ته وایي چې موږ خپل پلار او نیکه نه دا خبره اورېده چې هغوی به لا اله الا الله وي. یعنې جوماتونو ته تګ ول ته دا بندګي خو پرېږده، بلکې د خلکو نه به کلمه هېر شوي، د کلمې هغه شناخت به ډېر کومو خلکو په لاس کې وي او بوډاګان به د کلمې دا خبره د زوړ وخت په طریقې سره رایادوي. د علماو ته سپک نه دي کتل پکار ملګرو. او دا خبره زه منمه چې په علماو کې به هم بد خلک موجود وي او دا خو انسانان دي، په دې کې به هر قسم خلک وي. زموږ استاد هغه ډېره ښکلې خبره کوله، لکه څرنګه چې د عوام په دې دنیا کې موجود دي که نه، په دې عوامو کې هم ټول خلک یو شان نه دی. بعضې عوام ډېر ښه دي، دیندار یي، ښه اخلاق والی، او بعضې عوام داسې چې هغه د دین سره کار لري او نه په هغو کې اخلاق برابر وي. دغه شان علما دي، علما هم انسانان دي، اگر چې د هغوی سره د قرآن او سنت علم موجود وي، لیکن د عمل د وجې نه هغوی ډېر غورځېدلي وي، د هغوی سره اخلاق نه وي، هغوی په باطله باندې روان وي او نور خلک هم لږې ګمراه کوي. اوس یو کس راولګي او دغه یو عالم چې هغه یې خوښ نه دی، خو دا سړی راولګي او د دغه عالم د نفرت د وجې نه ټول علما د نفرت په هغه میزان کې ور واچوي. دا ډېر زیاتېری دی ملګرو. علماو ته ډېر عمر سوال کوئ. کله چې یو عالم وفات شي او تاسو هغه په کټ کې راغستی او مقبرې طرف ته تاسو وړئ، د دې مطلب دا نه دی چې تاسو یو انسان دفن کوئ، بلکې دا د علم یو سرمایه ده چې هغه تاسو د خاورو لاندې کوئ. په مخکینو امتونو کې دا طریقه وه چې خلکو به کله د پیغمبرانو د احکاماتو نه ځان غافله کړو او خلک به ډېر په غټ ظلم او شرک کې اخته شو، نو الله سبحانه وتعالی به دغه خلکو ته پیغمبران رالیږل، دغه انبیاو به دې خلکو ته د نیکۍ دعوت ورکوو. دغه شان زموږ په دې امت کې د انبیاو سلسله منقطع شوې ده، انبیا به نور دنیا ته نه راځي. زموږ پیغمبر آخري نبی دی. دې د وجې نه په دنیا کې د دې امت د اصلاح دپاره الله سبحانه وتعالی علما پیدا کړي دي. علما وخت په وخت باندې د دې خلکو اصلاح کوي، هغوی ته قرآن او حدیث ښایي. علما دغه خلکو خیرخواهي کوي، علما د خلکو نه پیسې نه غواړي. زه تاسو ته په یقین سره وایم ملګرو، تاسو مثال په طور پاکستان راوالئ. په پاکستان کې هغه کومه نوکري ده چې پکې د ټولو نه کمې پیسې انسان ته میلاویږي، د ټولو نه کمه تنخواه دغه کس ته ورکولی کېږي. زه تاسو ته په یقین سره وایم چې دغه کار د علماو دی، د امامانو دی په جوماتونو کې، لیکن د هغې باوجود علماو چېرته احتجاج نه دی کړی، نه ستاسو نه چېرته ګیله کوي، نه ستاسو نه چېرته څه غواړي. کوم چې حق پرست علما مستغني، زه هغه علما تاسو ته یادوم. دغه علما 5 وخته جومات ته راځي او د جمعې په ورځ باندې تاسو ته خاص تقریر او خطبه کوي، د زړه د خلاصه کوي، د هغو نیت دا وي چې خلکو د خیر ورسي. دا کوم خلک چې په حرامو کې اخته دی دوی د هغې نه بچ شي، دا کوم خلک چې د جنت لارې پرېښودي دي او جهنم ته روان دي دا خلک د جهنم نه بچ شي. نور په دې خبرو باندې دې علماو ته څه میلاویږي؟ دوی چې په دې کمو پیسو باندې په کمې دنیا باندې قناعت اختیاروي، د هغې وجه هم دی چې دا علما د الله سبحانه وتعالی نه غټه تمه ساتي په آخرت کې. نو غرض مې دا دی ملګرو چې په دنیا کې علما د دې امت دپاره ډېر خیرخواهان دي، او که ستاسو په دې خبر باندې قسم وخورم نو زه هم دا به ډېر مبالغه نه وي چې په دې امت کې ستاسو دپاره ډېر غټ خیرخواه علما دي. ګورئ علما چې ستاسو دپاره څومره غټ خیر خوښوي، دومره څنګه په دې دنیا کې چېرته بل څوک موجود دي. نو په دغه خیرخواهانو کې ستاسو یو خیرخواه ختم شو او په دنیا کې کم شو، یعنې شیخ عبدالعزیز بن عبدالله د سعودي عرب یو عالم او معتبر شیخ و، ده به په مختلفو سوالاتو باندې فتوې ورکولې، هغه اوس موجود دي. اگر چې ډېر علماو د سره اختلاف هم کړی دی، خلک د سره اختلاف کوي، لیکن علما خو انسانان دي که نه، څنګه چې ما تاسو ته وویل هغونه غلطي کېدی شي. نو دا هم یو انسان و، د ده مقصد به دا نه و چې زه د الله دین خراب کړم، خلکو ته د الله دین په غلط طریقې سره پیش کړم. زموږ امید دی چې الله سبحانه وتعالی به دې بخلی، موږ به ده باندې د ښه ګمان کوو. نو الله سبحانه وتعالی دې په شیخ عبدالعزیز بن عبدالله باندې رحم وکړي، الله دې هغوی ته د اوږد سفر آسان کړي، او زموږ چې څومره علما موجود دي په دنیا کې الله دې د هغوی په عمرونو کې برکت واچوي، او په ډېر عمر باندې دې الله سبحانه وتعالی دې ژوندي ساتي. د قیامت په ورځ دې الله سبحانه وتعالی مونږ د دغه حق پرستو علماو کوم چې د الله سبحانه وتعالی په نسبت باندې په نیغه لار باندې روان دي، والله ته خوښ علما دي، الله دې موږ د دوی په صف کې راپاسي د قیامت په ورځ باندې.
الله دې موږ له دوی سره یو ځای جنت ته ور داخل کړي. آمین.